ګرانو قدرمنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې احترامات مې منئ. افغان میډیا څخه د نړۍ تازه او مهم پرو خبرونه له مونږ واورئ. دا هم تازه خبر تر پرونه همدې پنجشیریانو ټلوالې همدا تیر روغ جوړ جمهوریت نه منه، امنیتي ځواکونه یې نه منل، بیرغ یې نه منل، ولسمشر یې نه منل، هیڅ قانون یې نه منم او حتی امنیتي ځواکونه یې چورلکه یې وویشتل او شهیدان یې کړل. نن ورځ دوی له صحنې بهر دي، هیڅوک وخت نه ورکوي چې را داخلېدو لپاره د جمهوریت له نوم څخه او ستا پښتو له سپېڅلو احساساتو څخه ګټه واخلي او بله ورځ را باندې معامله کوي. حکومت کې پرې سهم او امتیازات اخلي. نه اوس موږ ډېر هوښیار یو، دوی یې موږ پر وړاندې هیڅ اعتبار ور نه دي. د پنجشیر ماته همدا طالب 100 او 1000 ځلې غوره دی. زه به هیڅکله د هغه چا لپاره هیڅ رنګه قرباني ور نه کړم چې تیر 20 کاله یې پښتانه یو بل په نوم وځپل، ورک کړل، ووژل، بدنامي کړل. همدې خلکو موږ ته قوم انتحاریان نه ویل، همدوی زموږ د افغانستان د بربادۍ لامل بیګانه او مهاجر نه بللو. راځئ لږ ویښ شو چې د خپل دوست او د وخت خلک وپېژنو. که حقیقت ویلی وي او د خپل قوم په حق کې خبره کول تعصب او قوم پرستي وي، نو زه بیا د لوی متعصب یم. مننه. زموږ د یوټیوب چینل څخه د نړۍ تازه او مهم پر وخت خبرونه له موږ سره مطالعه کړئ. ګرانو قدرمنو اوریدونکو، زموږ د یوټیوب چینل لینکونه د نور ملګرو په واسطه نور ته هم واستوئ. مننه.